بسم الله الرحمن الرحیم. زهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ملګرو. نن ورځ ویډیو په دې باندې ده چې MTN مومو څه شی دی، MTN مومو اکاونټ څه دپاره استعمالیږي او څه فایده لري او کوم کارونه په دې کې موږ ترسره کولی شو. نو که چېرته تاسو MTN مومو په اړه نه پوهیږئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. ښه دقیق یې وګورئ، سټیپ بای سټیپ وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. مکمل تفصیلی معلومات به زه تاسو ته د MTN مومو په اړه درکړم. نو ملګرو راځو ویډیو ته. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زهین افیشل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هغه درسره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ ټولې ویډیوګانې د کمپیوټر او د موبایل اړوند دي، د اپلیکیشنو اړوند دي، چېرته کوم ټریک وي، کوم څه وي او کوم چې موږ دپاره ډېر مهمه وي موبایل او په کمپیوټر کې، نو په هغې اړوند موږ ویډیوګانې جوړوو. نو ملګرو راځو ویډیو ته. لومړی دا چې MTN مومو اکاونټ څه شی دی او څنګه جوړیږي. اول به دا ووایو چې MTN مومو اکاونټ د MTN مخابراتي شرکت لخوا دا رامنځته شوی دی، د MTN مومو، او په هر ولایت، په هر ولسوالي، په هر بازار کې دوی اجنټ لري او نمایندګي لري. نو اوس راځو موږ څنګه کولی شو د اکاونټ جوړ کړو. اول به زه تاسو ته دا ووایم، بیا به نورې خبرې کوو چې دا څه فایده لري او دې کې مکمل به زه تاسو ته هغه MTN مومو کوډ ته داخل شم او مینو به تاسو ته وښیم او هغې خبرې به ټولې زه تاسو ته وکړم. صحیح ده. MTN مومو اکاونټ چې دی تاسو چې غواړئ هغه جوړ کړئ. اول به خپل سیم کارت راجستر کړئ، په خپل تذکره باندې په خپله الکترونیکي تذکره به راجستر کړئ. کله چې تاسو راجستر کړو نو تاسو به هغوی ته ووایئ چې ما ته MTN مومو اکاونټ جوړ کړه. نو هغه تاسو ته فری جوړوي، تاسو نه پیسې نه اخلي خو فری درته جوړوي. کله چې تاسو ته جوړ کړو نو تاسو ته یو 15 رقمي کوډ درکوي چې دا ستاسو پین کوډ دی. چې کله جوړ شي نو هغه تاته وایي چې درته کاغذ باندې لیکي چې دا ستاسو پین کوډ دی او د دې د لارې به تاسو MTN مومو اکاونټ ته داخلیږئ. نو زه به راشم، اول به MTN مومو صفحې ته راشم او داخل به شم. ستوری 222 به ووهئ او MTN مومو اکاونټ ته به داخل شئ. یعنې د دې MTN مومو کوم چې اصلي مین پیج دی نو هغې ته مونږ راغلو. ګورئ ملګرو په دې کې 15 مینوګانې ما دپاره دي. یو خبره یاد ساتئ، په دې کې 2 ډوله اکاونټونه دي، یو چې دی د اجنټ اکاونټ دی، یو چې دی کسټمر اکاونټ دی. نو مونږ خپله کسټمر یو یعنې اخیستونکي یو، او یو چې دی اجنټ دی. اجنټ هغه خلک دي چې هغوی پیسې نغدوي تا ته حواله درته کوي، نو هغه کسان اجنټان دي. مونږ چې یو پیرودونکي یو. نو کله چې تاسو هغوی اکاونټ درته جوړ کړو، ورته ووایي ما ته پیسې هم پکې واچوه، نو پیسې اچول به هم زه تاسو ته مکمل طریقه ووایم چې څنګه پکې اچولی شو. نو تاسو چې MTN مومو اکاونټ مو جوړ کړو نو تاسو به دغسې ستوری 222 نه داخل شئ، دوی اصلي مینیو ته به راشئ. دا شاید په انګلیش کې وي نو تاسو به پښتو ته دا واړوئ. کله چې واړو دلته ګوره 15 مینو راځي. په دې کې راځي اول پیسې واستوئ. په دې کې اول به موږ پیسو استولو باندې خبره وکړو. سر نه په ترتیب سره به موږ راشو، وخت ډېر ونیو په دې خاطر هر څه سر نه شو. نو اول به موږ په دې باندې خبره وکړو. دا 15 مینو دي، په 15 مینو به مکمل زه تاسو ته خبرې وکړم. اول چې پیسې واستوئ په دې باندې خبره کوو چې پیسې اوس څنګه موږ ترېنه استولی شو. ګورئ کله چې تاسو یو ووهئ نو تاسو ته وایي پیسې واستوئ ثبت شوي کارکوونکي ته یا ټو ادر وایلټ یوزر. نو تاسو به ورته څه وایي؟ ثبت شوي کارکوونکي ته. نو دا چې دی هغه چا دپاره استفاده کیږي چې تاسو غواړئ یو ولایت نه بل ولایت ته یا یو ملګري نه بل ملګري ته نغدي پیسې واستوئ. یعنې تاسو یو کس دی فرض مثال کابل کې دی، کندهار کې دی یا هرات کې دی او تاسو ننګرهار کې یاستئ یا کابل کې یاستئ، نو تاسو غواړئ چې هغه ته نغدې پیسې ولېږئ. هغه به اول مومو اکاونټ جوړوي، بیا به تاسو د دې ځای نه راځئ، اول یو به وهئ، بیا به یو وهئ او بیا به د هغې کس موبایل شمیره لیکئ، بیا اندازه، بیا پین کوډ. صحیح ده. نو هغه پیسې به هغه ته
هغه اکاونټ ته لاړ شي، نو هغه کولی شي چې نغدي کړي. صحیح ده، یو خبره شوله. نغدولو به تاسو بیا هم سوچ راځي چې دا پیسې کوم ځای کې نغدوو. نو ما درته اول په خبرو کې ویل چې د هر ولایت، د هر ولسوالي او په هر بازار کې د MTN مومو یو ایجنټ شته دی. که بیا هم په وړوکي بازار کې نه وي نو حتما د ولسوالۍ په بازار، هر بازار کې د MTN مومو ایجنټ شته دی، نو هغه تاسو ته پیسې نغدوي. صحیح ده، زه به بیا راشم، دا وخت نیسي ځکه خبرې کوم نو بیا هغه ایکسپایر کېږي وختي. نو دویم راځو دویم اپشن ته. دویمه ګټه پکې دا ده، یو خو دا شو چې پیسې واستوئ، هغه پیسې مخکې مونږ حوالې د لارې کول، نو هغه فیس به وهلو، ډېر فیس. نو دوی چې کله تاسو دې لارې پیسې ولګئ هغه 1% پیسې وهي، یعنی کله چې تاسو 100 افغانۍ ولګئ 1 افغانۍ وهي، کله چې 1000 افغانۍ ولګئ هغه نه، کله چې هغه نغدوي نو د هغه نه 1000 افغانیو کې 10 افغانۍ وهي. نو که چېرته تاسو 50,000 نه زیاتې روپۍ وي، 10,000 وي، 6,000 وي، هر څومره چې وي 50,000 نه زیات وي نو بیا 2.5% وهي، یعنی په هر 1000 افغانیو کې 25 افغانۍ وهي. خو که چېرته تاسو پیسې ډېرې وي نو تاسو دغه طریقه یا ساتئ چې هر کله پیسې نغدوئ نو 15,000 نغدوئ تر څو کمیشن در باندې کم راشي. یو خبر دا شو چې پیسې موږ په دې باندې اسانۍ سره لیږلی شو او په کم فیس سره په هر ځای کې، بغیر له دې نه چې موږ بانک کې انتظار وکړو، نو موږ به خپلې پیسې په اسانۍ سره له MTN مومو څخه ترلاسه کوو. صحیح شو، یو ګټې دا شوله. دویمه ګټې دا ده چې په دې کې موږ انټرنیټ فالولی شو د دې د لارې، او هم پیسې خپل موبایل ته لیږلی شو. یعنی دا MTN مومو اکاونټ چې دی د سیم کارډ نه بیل دی، یعنی سیم کارډ پیسو نه بیل پیسې په دې کې اچول کېږي. نو کله چې تاسو دویم وهئ، دوه وهئ او بیا راشئ دلته ځینې موبایلونو کې وښئ، ځینو کې نه وښئ، نو یو چې دی کریډټ وپېرئ 50% وړیا ګټه ورکوي. یعنی که تاسو 50 افغانۍ 100 افغانۍ ولګئ خپل موبایل ته د MTN مومو د لارې خپل سیم کارډ ته، یعنی یو خو د MTN مومو اکاونټ شو، یو د همغه د زنګ دپاره چې کوم پیسې استفاده کېږي هغه بیلې دي. که تاسو دغه زنګ دپاره د دې اکاونټ نه پیسې ولګئ 100 افغانۍ نو تاسو ته 50 افغانۍ وړیا درکوي، نو هغه یوازې تاسو زنګ دپاره استفاده کولی شئ. نو هغه یو به بیا ووهئ، اول به ستوري 222 بیا 2 بیا 1، نو بیا به تاسو څه وکئ، دلته لیکلي چې زما لپاره، دویم نورو لپاره، نو تاسو به زما لپاره چې ځان ته لیکئ که بل ملګري ته لیکئ، بیا به 2 ووهئ د نورو لپاره. نو چې کله تا 2 ووهله بیا به اندازه ولیکئ، 100 روپۍ لیکئ، مقصد 100 روپۍ لیږو. چې 100 دې ووهلې بیا ورته وایي چې هغه کس شمېره ولیکه، نو هغه به ولیکي، پن کوډ به ولیکي، نو هغه ته به پیسې لاړې شي، خو 50% به اضافه پیسې ورشي. نو یو ګټې بله هم دا شوله. بل چې دی راځو، بل پکې څه دي په همدې کې، بل دی لکه یو بنډل فالو یا انټرنیټ فالو یا هم غږیز بنډل فالو یعنی دقیقې، نو هغه دپاره بیا تاسو 2 ووهئ. کله چې 2 ووهل نو دلته بیا تاسو بیا 2 ووهئ. کله چې تاسو بیا 2 ووهل نو دلته وایي زما لپاره او که د نورو لپاره، نو تاسو به وایئ چې زما لپاره ځان دپاره موږ انټرنیټ فالو یا غږیز بنډل فالو یا نور ملګرو ته فالو، بیا به 2 ووهئ. نو زما لپاره داسې یو طریقه تاسو ته وښیم. نو اوس دلته راځي غږیزې بکسې او که انټرنیټ. نو غږیزې بکسې چې تاسو د دې د لارې فالو کوئ، په 200 افغانۍ باندې 1100 دقیقې ورکوي. خو که چېرته تاسو د دې د لارې فالو کوئ په 200 افغانۍ تاسو ته 2200 دقیقې درکوي. یعنې ځینې بنډلونه 100% اضافه کېږي، ځینې 50% اضافه کېږي. صحیح شوله. دویم چې دی په دې کې انټرنیټ بکسې دي. نو انټرنیټ بکسې چې کله تاسو 2 ووهئ، به زه تاسو ته وښیم. په دې کې راځي 1 GB 15 GB 10 GB او 415 MB. ګورئ په دې کې 1 GB چې تاسو فعاله کوئ نو 110 افغانۍ باندې نو تاسو ته 2 GB انټرنیټ درکوي، 100% دی. او که چېرته تاسو 15 GB فعاله کوئ نو تاسو ته 9.5 GB درکوي، او که چېرته تاسو 10 GB فعاله کوئ نو تاسو ته 20 GB انټرنیټ او تاسو ته درکوي. نو په دغه 2 بکسې چې کومې دي، 2 بنډلونه، یعنې 1 GB او دغه 10 GB چې دی دا درته 100% اضافه درکوي.
نو او دا نور چې دي 50% اضافه تاسو ته درکوي. نو یو بله ګټې دا هم ده چې په انټرنیټ کې 100% ځینې پکې او ځینې هم 50% اضافه انټرنیټ ورکوي. بل راځو چې بل په دې کې څه دي. نو تاسو به بیا راشئ 222 به ووهئ، بیرته به دې صفحې ته راشئ. په دریم نمبر کې دي اداینې به وګورو 3. کله چې تاسو 3 ووهئ نو دلته وایي د کارونې تادیه پرچون تادیه. نو که چېرې تاسو کارونې تادیه ووهئ نو تاسو ته څو آپشن نور راځي. وایي د برېښنا بیل او فیس اینډ ټیکسز. وایي تاسو برېښنا بیل هم د دې لارې تحویل کولی شئ، خو دې کې شاید لږ ستونزه وي. برېښنا بیل هم تحویلیږي، شاید ځینې وخت ستونزه وي، خو دې باندې کله موږ نه دی تحویل کړی، خو تحویل کېږي برېښنا بیل او نور ټیکسونه چې دي شاید د انټرنیټ یا د نورو کوم برخې دوی سره رجستر وي، نو هغه کولی شي دې د لارې ورته هغوی ته پیسې ولېږئ، خپل فیس او بیل ادا کړئ. نو راځو دا هم ګټه ده. بله فایده پکې څه ده؟ بل چې دی بانک دی، یعنې موږ کولی شو د دې د لارې بانک ته پیسې ولېږو. اوس موږ بانک ته ځو که نه پیسې اچوو، نو موږ څه کوو؟ نو ډېر انتظار ورته کوو، نو ډېر منتظر کېږو 2 ساعته 1 ساعت چې تر څو موږ ته نوبت راورسېږي بیا پیسې موږ بانک کې خپل اکاونټ کې واچوو. نو د دې نه دا ښه ده چې د دې ځای نه موږ خپلې پیسې دې ځای نه د MTN مومو نه بانک ته ولېږو. نو اوس کوم بانکونو ته لیږو چې کله تاسو 4 ووهلو بیا به 1 ووهئ. نو ګوره دې کې یوازې عزیزي بانک اډ دی، دې تاسو کولی شئ عزیزي بانک ته پیسې ولېږئ، خو په څه ترتیب چې تاسو همدغه شمېره هلته په بانک کې هم ورکړي وي، نو بیا تاسو کولی شئ له دې ځای نه هغه ته پیسې ولېږئ. بل راځو بلې صفحې ته به راشو، بیا به سر نه راشو او اخري سټیپ به تاسو ته وښیم چې په اخري سټیپ کې څه دي. 4 سټیپونه لري او 5م سټیپ یې دی حساب. اوس نو تاسو د 5م سټیپ کې تاسو خپل اکاونټ معلومات، خپل وروستی معاملې، یعنې وروستي څومره تاسو پیسې لیږلي وي، چاته هم لیږلي وي، ټول راپور او پین کوډ بدلول دي او د پین بیا تنظیم دی. نو تاسو به د لارې خپل حساب معلوموئ، 2 روپۍ دي پکې. نو یو به ووهئ خپل پین کوډ. تاسو ته ما ویلي چې تاسو ته پین کوډ چې څوک درته اکاونټ جوړ کړي هغه درته تاسو ته 15 حرف پین کوډ درکوي، نو هغه به تاسو دلته ورکوئ. کله چې ورکړم تاسو خپل پیسې وښایي چې تاسو پیسې دومره دي. ګوره اوس ما پکې 213 افغانۍ دي. ښه، دا خو وشو ټول معلومات دا و چې دومره کارونه پکې کېږي، لکه انټرنیټ فعالیږي، بانک ته پیسې لیږل کېږي، انټرنیټ او غږیز بنډلونو کې 50% ځینې 100% وړیا ګټې ورکوي، او په کله چې پیسې ولېږي نو پیسې هم 50% اضافه درته راځي. نو دا ټول د دې ګټه ده. بل خبره، اوس مهال که چېرته تاسو انټرنیټ دپاره پیسې پکار وي، USDT پکار وي، نو ټول کار هم د MTN مومو لارې تاسو اخیستلی شئ. هغه څنګه؟ نو هغه داسې چې تاسو به موږ ته میسج کوئ، زما واتساپ نمبر شته د ډسکرپشن کې، موږ ته میسج کوئ څومره پکار وي، تاسو به MTN مومو د لارې موږ ته پیسې لیږئ، موږ به تاسو ته USDT لیږو. خو که چېرته تاسو سره USDT وي او خرڅوئ، باینانس کې تاسو سره پیسې وي، په ټرست والټ کې وي، په هر یو شي کې چې وي او خرڅوئ، نو تاسو به موږ ته هغه پیسې لیږئ باینانس ته یا ټرست والټ ته، موږ به تاسو ته MTN مومو د لارې پیسې لیږو. تاسو بیا هر بازار کې هر ځای کې تاسو نغده کولی شئ او مشکل به نه وي. نو انشاءالله د MTN مومو په اړه دا مکمل معلوماتو موږ تاسو سره پوره همکاري کوو په دې برخه کې چې تاسو هر څومره پیسې پکار وي، باینانس ته پکار وي، ټرست والټ ته، نو موږ سره اړیکه ونیسئ، موږ درته ښه قیمت سره اسانه باندې پیسې هم درکوو چې پکار وي، او که نغدي کوئ نو هم موږ تاسو ته پیسې نغدي کولی شو. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله په امان.